پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله حج لرتلی اعلان وکړي چې زما د حج اراده ده تاسو کوشش وکړئ زما سره ولاړ شئ هغه حج د هغه څخه ما بعد 2 نیمې 3 میاشتې بعد محمد رسول الله چې د هغه وفات وکړي نو نر ښځې لوی کوچني ټول تیار شو تر ډېره حده پورې چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حج څخه رالی بیا ام سلیم هغه راله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل یا رسول الله زما خاوین ابو طلحه بچان مچان ګرد ولاړو حج لره ستا سره زه یوازې پاته سوم سوارلي مې نه درلوده زما د پاره د دې خبرې یعنی کفاره یې څه ده زه څه وکړم ما ته به څنګه دغه اعزاز ملاویږي دا ثوابونه او دا اجرونه د الله رسول څه ورته فرمایي د الله رسول فرمایي وای په روزه کې عمره وکړه دا داسې دی لکه ته چې زما سره حج وکړې په روزه کې عمره کول د الله رسول فرمایي دا داسې دی لکه له ما سره چې په حج کې یو ځای را سره څونه لویه خبره سو د ابو داود شریف حدیث دی اوس به یو سړی بانې لټوي یاران وای څنګه کوي ټیک دی سید ایوا عمره وسوله د دویمې څه ضرورت بچان را پچې دي پر دواړو سترګو بچان که الله وس درکړی دی نو بیا ولې ستا دا خیال دی چې زه نه ځم نه د الله له جانب ستا پر زړه سټیمپ او مهر چې دی هغه لګېدلی دی بیا یوه زنانه وه هغه دغسې د الله د رسول سره حج لره نه ولاړه بیا خپل خاوند راواستوئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته سلام ووایي چې زما کور والا سلام وایي چې زه خو ستا سره حج له ولاړ نړم اوس ډېره پریشانه یم دونه لوی اجر و ثوابونه و اجرونه زه څه وکړم د الله رسول به دې صحابي ته ویلې ول ستا پر کور والا زما سلام وایه ورته ووایه پروا نه لري بیا په روزه کې عمره وکړه دا داسې دی لکه له ما سره چې په حج کې را سره وي په روزه کې عمره وکړه دا داسې دی لکه له ما سره چې په حج کې را سره وي